سلامونه او نیکهیلې. په 6 سپتمبر په برسلز کې د پی ټی ایم لاریون دی او هم دغه شانتي بیا وړاندې وروستو په یورپ کې نور هم لاریون دی، نو هغې ته باید لاړ شئ، خو یوازې مه ځئ، خپل ښځې هم د ځان سره د کور میرمنې هم ځان سره وبوسئ، ځکه چې یقین وساتئ دا میدان تاسو د ښځو نه بغیر بیخي نشئ ګټلی ښه، او دا بالکل خوند نه کوي چې د ګرده د سړو محفل یو دوه ښځې پکې ناست دي او بیا هغې ښځو ته تاسو وایئ چې ته زموږ ویاړ یې، ته زموږ ویاړ یې، لکه دا خوند نه کوي چې څومره سړي بهر راوتي باید دومره ښځې هم راشي. بېشک ستاسو ښځه به تقریر نه کوي، څه به نه وایي، خو هغه ستاسو سپورټ سیسټم دی، هغه به ستاسو سره درېږي. دا هغه زمانه نه ده چې زه به ستا پسې روانه یم، ښځه به ستا ښځه به ستا سره روانه یم، نو هغه پلیز راولئ. او بل مې دا خبره کوله چې ګل خانان نن سبا لکه په کشمیر پسې شوي دي او کشمیر ګټلو خبرې کوي، نو کشمیر هم رانه ونه ګټو خانه بیخي دا خبره یې راکړه چې تا زما نه کشمیر وګټو، لکه ته وایي چې کشمیر बनेगा पाकिस्तान का ना, नो पाकिस्तान जब खुद पाकिस्तान नहीं बन रहा तो कश्मीर कैसे पाकिस्तान बन सकता है. करे नुम खोला पाकिस्तान के खुद हो पाकिस्तान चमुना पकी न दी او تا ته لکه هغه خلک نه ښکاري، تا ته د وزیرستان کې چې کوم مرګونه کېږي، تا ته چې کویټه کې کومه دماکه وشي، پېښور کې کومه دماکه وشي، یا په افغانستان خو زه فلحال به د افغانستان لرې ساتو که نه، په هغې کې چې کومه دماکې کېږي، ته د خپل ملک خبره وکړه، مخکې د خپل ملک خبره وکړه چې په هغې کې هر څه کېږي. او دغه خلک چې په جیلونو کې اچولي لکه عالمزیب محسود څه کړي چې هغه په جیل کې دی که نه، هغه صرف میسنګ پرسن له وایس اوچت کړی و، هغه په جیل کې دی، داسې ګرده لکه محسن داوړ په جیل کې دی، علي وزیر په جیل کې دی، د څه دپاره په جیل کې دی؟ خو ستاسو دپاره په جیل کې دی او تاسو دلته لګیا یې کشمیر ګټئ. لکه are you being real چې تاسو به اوس کشمیر ګټئ، یعنی تاسو ته پاکستان ګرده غمونه ختم شو او هر څه ټیک ټاک شو او تاسو به اوس ځئ او کشمیر به ګټئ، وم رانه نه ګټو کشمیر. اوکې مایند یو دس. او بل خپل اکانومي وګورئ، خپل حالت وګورئ، د ملک حالت وګورئ، د انډیا حالت وګورئ، او تاسو راوچت شوئ. دلې په لندن کې دومره ډېر ریلیز وشو که نه، خو یوه ریلي بیا په هغې یوه ریلي کې تاسو نه یې راغلی چې کوم د پښتنو دپاره شوي، لکه ته ځان ته پښتون وایې، ته ځان ته پښتون وایې او ته به ما ته وایې چې زه څنګه پښتن یم او زه ما څه کړي دي، لکه ما دا اغوستي. زه که هر څه اغوندم، که هر څه کوم که نه، زه په زړه کې پښتون زړه لرم، ستاسو په شان نه یم. او بیا ډېر خلک دا وایي چې زما اکاونټس ما ګرده اکاونټس آف کړي دي ځکه چې زما پرسنل لایف کې زه لږ بیزي یم، خو بیا هم زه به لکه سپورټ همیشه کوم د پی ټي ایم شه. خو څه خلک وایي چې ما اکاونټس آف کړل ځکه چې زه ویرېدم، زما سترګه سوځي ستاسو نه، زه بیخي نه یېرېږم، زه چې د چا پلار لور یم که نه، نو زما پلار ښولي چې سترګو کې سترګې نه باسه او خبرې کوه، نو زه ذره ټکه نه یېرېږم د چا نه، دا خبره. او بیا هغه ګرد اکاونټس چې کوم زما نه بغیر لکه زما اکاونټس خو آف دي، هغه ریپورټ کوي ځکه چې هغې کې یو اکاونټ هم زما نه دی، زه د سوشل میډیا نه بیخي آف شوی یم. نو پلیز چې څومره هم فیک اکاونټس دي ریپورټ یې کوئ، ځکه چې صوفیانو تاسو زما په مخ کې پته نه څه لیدلي چې تاسو ته ښکاري چې زما پکچر به ولګوئ نو فالوورس به ډېر شي، نه داسې نه کېږي. تاسو په خپل اکاونټس راشئ، لکه لږ زړه ولرئ، لږ په ځان کې دم راوکاږئ چې زه انجلۍ یم، زه دې ځای نه یوازې لګیا. او بله مې یو امپارټنټ خبره کوله چې ما ته ملالۍ مه وایئ، ملالۍ هغوی ته وایئ چې په کوم په ګراوند کار کوي، لکه ثنا اعجاز شوه، نرګس شوه، ګلالۍ شوه، عصمت بیبي شوه، جمیله بیبي شوه، یا څومره هم چې داسې خلک دي که نه چې هغوی شوي، بشرا بیبي، ځکه چې دا خلک چې دی زه خو دلې فری یم، زه یو مطلب ما پسې پولیس نشي راتلی، ما پسې رینجرز نشي راتلی، ما باندې اف آی آر نشي کټ کېدی، زه په داسې ملک کې یم چې ما ته فریډم آف سپیچ الاو دی ښه.
خو هغوی په داسې ملک کې دي چې کوم ځای دا هر څه نه دي الاو او هغوی بیا هم بهر راوتلی دي، ستاسو سره درېدلی دي، ستاسو خبره کوي، ستاسو غږ پورته کوي، د هغوی عزت وکړئ، هغوی ته ملالۍ ووایئ، هغوی ستاسو ریال ملالۍ دي. ځکه چې هغوی په دومره مشکلات کې چې هغوی ته هله غږ پورته کوي، نو هغوی ته څه حاجت دی؟ هغوی خپل لایف کیری آن کولی شي، خپل لایف کې لکه خپل د هر چا خپل لایف دی، خپل لایف کې سټرګل کولی شي. نو تاسو له چې غږ پورته کوي لکه تاسو له، نو باید تاسو هم د هغوی عزت وکړئ. دا خبره مې کوله او بس دغه خبره مې کولې، نو مننه.